سلامونه دوستانو. د ارواپوهنې د علم په اړوند یوې نوې لړۍ یا د خپرونو او پروګرامونو نوې لړۍ ته ښه راغلاست. ډېر خوشحاله یم چې بیا هم په یو بل بحث او په یو بله لړۍ کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې لړۍ کې په دې سلسله کې موږ ډېره هڅه په دې کوو چې د ارواپوهنې په اړوند، د ارواپوهنې د علم د اهمیت په اړوند، د ارواپوهنې د علم د څانګو په اړوند، دا چې یو ارواپوه څه کوي، په څه ډول له خپلو ناروغانو سره، له خپل مسلک سره په خپل کاروبار او چارو کې څه کوي، څومره ارزښت لري زموږ ټولنې ته چې 40 کاله جګړه پکې روانه ده او پکې تیریږي، یا په نورو ګڼو ټولنیزو ستونزو اخته یو، په ځانګړي ډول وروستي تحولات چې په افغانستان کې راغلل. دغه علم څومره کولی چې موږ سره په دغه وضعیت کې، په دغه حالت کې کومک وکړي، مرسته وکړي او مرستندویه واقع شي.